بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست یم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یئ. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل پروګرام کې زموږ په هوم ټیب کې چې دی 4م لیکچر دی زموږ، او په هوم ټیب کې چې دی زموږ د کټ کاپي پیسټ او د فارمیټ پوینټر او د دې سپیشل ځینې خبرې کړې وې. اوس چې دی راځم د دې پاتې کمانډونو ته چې موږ سره په ایکسل پروګرام کې چې دی په پیسټ سپیشل کې چې دی نورې خبرې پاتې دي. زه راځم د دې خبرو ته چې دا سره ایکسپلین کوم وې کوم در سره چې څنګه کې کولی شو موږ نوره پیسټ سپیشل یعنې په خاصو طریقو باندې یو ټکسټ موږ پیسټ کړو یو ځای نه بل ځای ته. نو د دې لپاره چې دی ما تیاره کاپي اخیستې ده او زه راځم دلته ما کلیک کړ. زه راځم اوس پیسټ سپیشل ته، خو د دې وینډو ډایلاګ د راخلاصېدلو شارټکټ چې تېره ورځ زما نه پاتې و. زه به تاسو ته چې دی د دې شارټکټ وښیم چې زه به دلته چې کله کاپي والم نو زه به دلته یو کلیک وکړم او دلته دویم کلیک وکړم. ضرورت نشته دی نو باید زه شارټکټ وکاروم. زه به کنټرول الټ وي به چې دی د کیبورډ نه ووم نو ما سره چې دی دا وینډو به ما سره راخلاصه شي او را به شي. پرون چې دی تېره ورځ موږ دا کمانډونه ټول ویلي وو. اوس راځم دې کې چې دی ورپسې دا کمانډونه ته زه تشریح کوم. لیکلي دي آل یوزینګ سورس تیم. نه مطلب څه دی که کله موږ راشو دلته او دې ته چې دی موږ یو ډیزاین ورکړی دی او بیا راځم دې ته چې دی یو ډیزاین بل ورکوم، لکه د دې ځای نه مې چې دی دا یو ډیزاین ورکړ او د لاست رو ته چې دی زه راځم یو بل ښایسته دا سور ډیزاین ورکوم او د دې نه چې دی دا ما انتخاب کو. زه راللم دې ویو پیج لیاوټ ټیب ته راللم او د دې ځای نه چې دی هر رقم تیم چې دی تاسو دا په دې باندې اپلای کوئ. مثلا زه به وایم چې ما ته دا تیم، خو زه د دې تیم نه کاپي اخلم او غواړم چې دا په یو بل ځای کې زه پیسټ کړم نو را به شم د دې ځای نه چې دی کټ مټ چې همداسې پیسټ کوم نو زه به راشم آل یوزینګ سورس تیم. دا کوم تیم چې موږ لګولی دا ټول ماته چیکه دا ماته چیکه راکه راته. نو د دې ځای نه چې تاسو کله کلیک کوئ نو دا چې دی دا ټکسټ او دا ټکسټ چې دی بیخي یو رقم شو موږ سره په یو رقم باندې ما سره پیسټ شو دلته. اوس تیاره مې کاپي اخیستې ده، راځم دلته ما کلیک کړه او بیا راځم پیسټ سپیشل ته راځم. د دې نه وروسته چې دی آل ایکسپټ بارډرز، یو ایکسپټ چې دی په ای باندې دی او یو چې دی په ای باندې دی. ای چې دی هغه قبلول دی او دا چې دی دې ته وایي چې آل ایکسپټ بارډر. د دې بارډر نه تېر شه او دا څه چې دی دا ماته راکا. نو دې نه چې تاسو کله کلیک کوئ اوس چې دی په دې ځای کې خو ما کمانډ چې دی لکه یوز نه کړم. آل ایکسپټ بارډر ته ما ټک مارک آن کړ او دا مې د دې ځای نه کلیک کړ. اوس چې دی د دې ځای نه ما سره بارډر چې دی ختم شول او صرف ما فارمیټ او هغه ډیزاین چې ما کړی و هغه ماته راکړه او د دې ځای نه چې دی دا موږ سره د آل ایکسپټ بارډر کارو. زه به راشم د دې ځای نه چې دی کاپي ما اخیستې ده تیاره او دا چې دی د دې ځای نه تاسو انتخاب کړئ په دې شکل سره. وروسته بیا موږ وایو ډیلیټ به کوئ تاسو د دې ځای نه او دلته چې دی زه دا که انتخاب کړم دا هم زه د دې ځای نه ډیلیټ کولی شم په خپله مخه دا ټکسټ چې دی لاړو. نو د دې نه چې دی زه کاپي اخلم بیا او دلته چې دی زه راځم د دې ځای نه چې دی کنټرول الټ وي دا وینډو ما ته راغله د دې ځای نه. زه ورته وایم چې دا څه چې دی د دې ځای نه لیکلي کالم ویټ. کالم ویټ نه مطلب څه دی؟ زه وایم چې زما د دې کالم دی دا سیز دومره وي، د دې کالم د سیز دومره وي او د دې کالم د سیز دومره وي. زه راځم د دې نه اخلم یو کاپي او په دویم ځای کې چې دی زه دا په دې دویم شیټ کې چې دی زه دا پیسټ کوم نو را به شم د دې ځای نه پیسټ سپیشل ته او هغې کې چې دی زه به راشم کالم ویټ ته به راشم او د دې ځای نه به زه وکې کړم. صرف موږ ته د کالمونو اندازه دلته وښودله او د هغې نه وروسته چې دی څنګه ټکسټ بارډر ډیزاین هر څه چې و هغه پاتې شول په خپل ځای باندې او دا چې دی موږ ته په دې ځای کې راغلل آل ایکسپټ بارډر. اوس راځم دلته چې دی کاپي مې تیاره اخیستې ده، ګورم چې نور کمانډونه موږ سره په دې ځای کې څه دي. نو د دې لارې نه چې دی زه به راشم دلته به ګورم فارموله ان نمبر فارمیټینګ. د دې نه مطلب څه دی؟ زه راځم دلته چې دی ما فارموله مې یوز کړې ده د دې ځای نه فارموله مې یوز کړې او دې چې دی په دې ځای کې ما څه یوز کړی دی دلته چې ما سره فارموله هم شته په دې کې چې زه ډبل کلیک کوم او نمبر فارمیټ په دې کې هم شته دی. زه غواړم چې ما ته صرف او صرف د دې ځای نه فارموله ان نمبر راته راکړه او دا نور هر څه په خپل ځای باندې پرېږده. نو دلته به تاسو کلیک کوئ او کنټرول الټ وي چې دی شارټکټ مې ته ښودلی دی دا به تاسو د دې ځای نه چیک کوئ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ او دا به اوکې کوئ. نو اوس چې دی صرف فارمیټ او نمبر یې ما ته راکړو د دې ځای نه. که زه راشم دلته کلیک کوم مثلا زه به دې ټولو کې 4 انټر کوم نو ما سره چې دی دلته خپله جمع شول او هغه فارمیټ چې دی هغه پې اپلای شو راغی. ورپسې کمانډ زه د دې ځای نه راځم دا ما ډیلیټ کړ کاپي د دې ځای نه اخلم. کاپي کنټرول سی سره هم تاسو کاپي اخیستلی شئ په کمانډ باندې هم اخیستلی شئ. نو زه به راشم او د دې ځای نه چې دی زه به دلته وګورم لیکلي دي ویلیو ان نمبر فارمیټ. ویلیو ان نمبر فارمیټ نه مطلب څه دی؟ وایي
چې صرف ماته د ویلیو نمبر فارمیټ راکړه او فارموله چې دی د دې نه تیر شه نو راشي تاسو دا ټیک مارک دلته آن کړئ نو اوس تاسو وګورئ د دې ځای نه هر څه فارمیټ نه تیر شو هر څه نه ختم شو صرف نمبر فارمیټ یې ماته راکړو او په دې کې چې دغه فارموله چې ده په دې کې چې موږ دا دواړه سیلونه سره یو ځای کړي جمع کړي دي نو اوس چې دی موږ سره په دې ځای کې صرف دغه ویلیو راته راغلل او نور هر څه په خپل ځای باندې پاتې شول. بیا راځم د دې ځای نه چې دی زه کاپي اخلم او بیا راځم دلته چې زه کلیک کوم کله وګورم چې آل مرجینګ کنډیشنل فارمیټینګ دا کمانډ کار نه کوي هر ځای ته تاسو چې ته لاړل امتحان ته لاړل یا تاسو نه په څوک پوښتنه وکړي چې دا کمانډ به ولې کار نه کوي دا ماته په کار راواله نو د دې لپاره چې دی زه به دلته راشم انتخاب مې که د اعضې یا دلته چې دی زه یو نوم اخلم د دې ځای نه چې سیلري دا نوم ما د دې ځای نه ایډ کړه دلته سیلري او د هغې نه وروسته چې زه به دا ځای داسې انتخاب کړم کنډیشنل فارمیټینګ ته به تاسو راشئ او دې ځای کې چې دی تاسو به د دې ځای نه راشئ دلته هر یو چې دی تاسو د دې ځای نه یوز کولی شئ د دې ځای نه یوز کړه دلته چې دی ماته ټاپ 10 چې دی وښایه د دې ځای نه نو دلته چې دی دا تاسو کله اوکې کوئ نو په دې ځای باندې ما سره کنډیشنل فارمیټینګ ولګېده نو زه کله راشم دې ځای کې او دلته چې دی زه دې ځای نه یو شل عدد په دې کې انټر کړم نو وګورئ دا ټول چې دی ما سره په دې رقم باندې راغلل ګوره زه به دا د دې ځای نه انټر کوم همداسې به راځم ورسره دا وګوره دا په دې شکل سره راغلل زه ورته وایم چې ما ته صرف دغه کنډیشنل فارمیټینګ راکړه او نور دا هر څه په خپل ځای باندې پرېږده نو راشئ د دې ځای نه تاسې کاپي واخلئ یو بل ځای ورته انتخاب کړئ چې کوم ځای کې ستاسو خوښوي هلته راشئ او د دې ځای نه وګورئ اوس موږ سره چې دی د کمانډ کار شروع کړی دی او دا د دې ځای نه تاسې اوکې کړئ د دې ځای نه راشئ اوس موږ سره چې دی په دې ځای کې مقه فارمیټ یې ماته راکړه کوم یو چې ما مخکې یوز کړی و که زه راشم او دې ځای کې ولیکم نه نو اوس وګورئ چې دی دا خپله فارمیټ د منځه وړي او لرې کېږي اوس راځم دې ځای نه چې دی ورپسې چې دی زه راځم کاپي به د دې ځای نه زه واخلم چې کنټرول سی سره او یا چې دی تاسو به د دې ځای نه راشئ او دا به تاسو اوکې به کوئ اوس راځم د اپریشنز ته راځم اپریشن کې اول نن انتخاب دی اوس ایډ که یو کس وایي چې مثلا داسې په ساده اصطلاح درته زه وایم که د ادارې یو مشر وایي چې د اختر شپې ورځې دي نو داسې وکړئ چې د ټولو کسانو ته چې دی 200 روپۍ چې دی د ټولو کسانو ته ورکړه د دې ځای نه نو تاسو به څه کوئ تاسو به چې دی د دې نه به واخلئ کاپي دا به یو ځلې کاپي کوئ بیا به راشئ دې کې به چې دی تاسو دا به انتخاب کوئ د دې ځای نه او بیا به راشئ دلته چې دی بیا به پیسې سپیشل ته راشئ او دلته به په ایډ باندې به کلیک کوئ تاسو چې دی ټولو ته به دغه پیسې چې دی ټولو ته به ورسوئ نو دا ټولو ته چې دی په یو وخت کې دا 500 روپۍ چې دی د ټولو نه څه شولې ټولو ته اضافه شولې یا که زه راشم دلته پیس سپیشل ته راشم او په پیس سپیشل کې چې دی زه به دلته چې دی ملټیپلای یعنې زه ضربوم ورسره نو دومره به شولې که زه راشم کنټرول زیډ بیرته وهم او یا ورته ووایم چې ماته دا چې که سبټریکټ یعنې منفي راته راکړه دا بیرته منفي که نو دا وګوره دا بیرته منفي شولې که راشم زه ورته وایم چې دا ماته ډیوایډ که تقسیم که په 500 باندې باید تقسیم کړي دا نو دلته وګوره په ډیوایډ باندې په دې باندې چې دی تقسیم شي دومره روپۍ چې دی هر کس ته چې دی رسیږي بیا راځم د هغې نه وروسته چې دی کنټرول زیډ بیرته وهم مخکې وروسته راځم چې ما ته خپله ویلیو راکړي راته نو دا په موږ سره په دې ځای کې د اپریشن خبره وه اوس زه غواړم چې د دې ځای نه دا نومونه چې دي دا کومه یا سیلري ده یا نومونه دي دا چې دی زه ایز ا ټرانسپوز چې دی زه پیسټ کوم ټرانسپوز مطلب دا دی چې د رو نه کالم ته او د کالم نه رو ته نو راشئ د دې ځای نه تاسو د دې کمانډ نه هم دا کولی شئ دلته موږ سره کمانډ دی د دې کمانډ نه دا هم کولی شئ او که تاسو دلته پیسټ سپیشل ته راشئ د دې ځای نه دا هم تاسو کولی شئ چې دا ځان سره په دې شکل سره پیسټ کړئ نو دغه لاره او دغه طریقه ده که زه راشم د دې ځای نه واخلم کاپي زه به راشم د دې ځای نه چې دی زه به د دې به ول دا فارمیټ چې دی زه به دا بېرته خپل عادي حالت ته راولم او دا هیډر چې دی دا هیډر به چې دی زه ځان سره په همدغه رقم باندې وساتم چې څنګه دی زه راځم دا ډیټا ما د دې ځای نه کاپي کړه او دلته زه راللم دا ډیټا ما ډایرکټ دلته پیسټ کړله خو ولې زه اوس راځم دلته چې دی د دې ځای نه چې دی دا 2 خانه هم زه ریموف کوم او د دې ځای نه چې دی دا 4 خانه هم زه ریموف کوم خو چې زه کله راشم دا ما د دې ځای نه انتخاب کړو او د دې ځای نه ما کاپي واخیسته دلته زه ودرېدلم اوس چې دلته زه دا ډایرکټ پیسټ کړم نو ګوره هغه سپین ځایونه چې دی هغه هم ځان سره پیسټ کړل زه ورته وایم چې نه سپین ځایونه چې دی ځان سره مه را پیسټ کوه د دې ځای نه راشه او ورته ووایه چې سکپ بلینک مطلب دا دی چې هغه سپین ځایونه چې کوم یو دي هغه ځان سره پرېږده نو راشه د دې ځای نه کلیک کړه تاسو سکپ بلینک باندې ټیک مارک آن کړه د دې ځای نه چې دی دا اوکې کړه اوس چې هغه ډیټا ما سره دلته پیسټ شوله او هغه کومه لیکنه چې څه چې و هغه ما سره په خپل ځای باندې پاتې شول هغه بلینک سیل یې ځان سره کاپي نه کړله همداسې که زه راشم پیسټ سپیشل ته دلته چې دی پیسټ لینک نه مطلب څه دی که زه راشم د دې نه واخلم یوه کاپي په دوم شیټ کې زه راځم دلته چې دی زه به دلته راشم او د دې ځای نه به چې دی دا په دې ځای کې مونږ پیسټ لینک پې کړو پیسټ لینک مطلب دا دی چې دا به ما سره لینک شکل کې شي نو زه که راشم په دې دوم شیټ کې چې دی دلته به چې دی زه په دې بونس کې به ودرېږم او دې ټولو ته چې دی زه به 1000 روپۍ بونس چې دی دې ټولو ته ورکړم نو زه که دا دلته راولم ور ډرېګ یې کړم ورته اوس دې بل شیټ ته زه راشم نو په دې ټولو کې هم چې دی موږ ته 1000 روپۍ چې دی دې
ټولو ته ایډ شوي دي ورسېدلي دي. نو دا ما سره د پیج سپیشل خبره وه چې موږ کولی شو چې یو ټکسټ چې دی دا موږ په خاصو طریقو باندې د یو ځای نه بل ځای ته پیسټ کړو. اوس که زه راشم دلته په دې ځای کې چې دی دا کمانډونه چې دی موږ سره کمپلیټلی خلاص شول. ولې دلته چې دی یو څو کمانډونه پاتې دي. دا مقه خبره ده فارموله راکړه پرسنټیج فارمیټینګ ټول چې مخکې څه ویلیو دا ټوله ما قلي ګوره صرف ویلیو ماته راکړه. که راشم دلته ودرېږم ویلیو ان نمبر فارمیټ راته راکړه. بیا دلته چې ویلیو ان سورس فارمیټینګ راکړه راته. دلته اوس ګوره د دې ځای نه فارمیټینګ د دې ځای نه ګوره لینکس راته راکړه. اوس موږ لینکس ویلې د دې ځای نه چې ماته دا لینکس د دې ځای نه راکړه نو دا زموږ اوس هغه لینکس شو. اوس په دې کې چې دی دوه کمانډ دلته نوي پاتې چې په هغې ځای کې نه و. یو پکچر دی یو پکچر لینک دی. یو کس ته وایي چې دا ټکس ماته د کاپي کړه از ا پکچر. نو دلته زه ودرېږم د دې ځای نه او بیا رالم د دې ځای نه به زه کلیک کړم دلته. دا اوس ما سره چې دی د پکچر په شکل کې چې څنګه موږ عکس ته ډیزاین ورکوو همدقسې چې دی موږ دې ته هم ډیزاین ورکولی شو. نو د دې لارې نه چې دی دا تاسو جوړولی شئ. زه راځم یا دلته کلیک کوم دلته کلیک کوم دلته کلیک کوم نو دا چې دی موږ سره یو په یو باندې چې دی د دې ځای نه دا جوړېږي او راځي. اوس چې دی راځم زه وایم چې ما سره دا عکس په شکل کې که خو لینک کې هم کا نو بیا راشه دلته کلیک کوو د دې ځای نه چې دی تاسو دا لینک کوئ. لینک نه مطلب دا دی که زه اوس دلته تغیرات راوړم او زه ووایم چې زه دا کلر د دې ځای نه بدلوم په دې شکل سره نو په اتومات ډول چې دی په هغې کې هم دا ډیزاین چې دی اپلای کېږي. که زه دا سایز غټ کړم هلته غټېږي دا سایز. که زه دا فونټ څه چې زه د دې ټکس سره کوم هلته هغه سره هم کېږي. که زه دلته راشم د دې ځای نه بارډر نن کوم ډاډر وراچوم چې څه کوم ټول چې دی هغه سره په دې شکل باندې راځي. او دا زموږ د پیج سپیشل دویمه برخه وه چې موږ څنګه کولی شو چې یو ټکس په خاصو طریقو باندې ځان سره پیسټ کړو. که چا تر اوسه زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کې کړئ تر څو زموږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان.